دا ډېر ښکلی سوال کړی دی. وایي زموږ په علاقه کې دا رواج دی چې کله څوک په سفر باندې ځي نو شاته پسې د کور دا خلک داسې اوبه ونولي، لکه دا د دې لپاره چې داسې وکړي نو دی به روغ رمټ واپس راشي، څه حادثه به ورته نه راسي. دا جایز دي که نه؟ دا قسمه عادتونه په اسلام کې د دې اصل نشته. سفر رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي که نه دي کړي؟ کړي. صحابه کرامو سفر کړي دي. یو ځای کې هم دا نه دي ثابت چې هغوی په یو بل پسې اوبه هغه نوستي چې دا مسافر روغ راشي. دا بدعت دی، ناروا کار دی، پرېښودی پکار دی. دې سره دا عقیدت څنګه تړلی شوی دی چې دی به روغ رمټ واپس راځي؟ که په اوبو نوستو سره کار کوي دی خو مزې کوي. یو مسافر ته هم څه حادثه نه راتلی، مسله نه راتلی، اوبه نه پوره دا ټریلر هم پسې شاته اړولی چې ده ته څه نقصان، دی روغ رمټ واپس راشي، یو ځل راشي. په دې کله کار کوي. د ژوند خپلې مسلې دي او د هر څه نه مخکې تقدیر دی. الله رب العزت هم تقدیر لیکلی. نو په اوبو نوستو سره لکه د بعضو مسلو ته سړی سوچ وکړي، لږ عقل نه کار والی هم پرې ورسي. د اوبو نوستو د دې سره سویمه ده چې ته به روغ رمټ واپس کور ته راځي. فسر ولا قرآن کې دي. ابرز مې یو دغه ولیدو چې د چا ګاډی اخیستی دی که څه موټر دی که څه شی دی، او بیا یې داسې تور چیلی رااخیستی دی او هغه د ګاډي نه چاپېره چورلی طواف پرې کوي د ګاډي. د جاهلیت کارونه دي ټول، وایي چې اکسیډنټ ونه شي. په دې کار کېدی دنیا کې به یو اکسیډنټ ونه کېدی. تور چیلی نه موږ به دې تور غوایان ته وکړی چې کار خو به دې کېدی. بل الله موږ له عقل راکړی. الحمدلله څو پېرې ما تاسو ته دا خبره وکړه چې الله موږ له داسې دین راکړی دی چې دې کې اسباب به لټوي. لکه الله ښه کوونکی څوک دی؟ الله دی. ښه کوونکی الله دی. ته به څه کوې؟ ته به اسباب لټوې. اسباب څه دي؟ ډاکټر له به لاړ شې، دم به په ځان واچوې، ورزش به وکړې، فعال به وکړې او الله به تعالی شفا درکړي. الله رزق ورکوونکی دی. دا زموږ عقیده ده. ته به اسباب ولټوې، تجارت به کوې، مزدوري به کوې، مسافري به کوې. رب العالمین به تعالی به کې برکت واچوي. دا اسباب هم الله جوړوي. نو دا کار چې څوک هم کوي یا د قرآن په سري، دا ګوره غلط کار دی. د قرآن سره دا خبره یاده شوه. اوس خو د عادت تقریبا ورک شوی دی چې جنۍ د کور نه وځي واده کوي، د هغې په سر قرآن نیولي او دومره سړی حیران شي. دا قرآن ګورې زموږ په معاشره کې څه ته پاتې شوی دی. د ناوي په سر یې ږداو، ګاډي ته یې بره په سیټبورډ یې ږداو، مسافر بار روان او دا به لولي څوک، په دې به عمل څوک کوي، په دې به ځان څوک پوه کوي. دا کوم اصل خبره چې هغه موږ سیټ ته ښودې او په بدعاتو خراب مړو پسې وایي، په مړو پسې. نو قرآن باندې پوهېده دا د مړو ضرورت دی او د دې تلاوت کې د ژوندو ضرورت دی. د ژوندو موږ په مقبره کې قرآن نه وایو. زموږ چې مړه وشي مدرسې نه انجینرونه او قاریان هم د دې ټیکې اخیستې دي بعضو، ټولو نو خو بعضو دا باقاعده ټیکهداران دي او به چې ته غوږ یې اېښودی چې څوک به مري که نه، چې مړ شي بس دا کسان را روان کړي ځان سره موږ به دله ختم وکړو. نو دا یو مشر بیا دا نور چې را ختم وکړي نو پیسې میسې ټولې هغه ته میلاو شي، دوی له دې ډیاړي ورکړي. او موږ په دې پوه نه شو چې را ختم شوی دی که نه دی. دا بدعت خو دی، خو دا څوک ویلی چې او قرآن یقیني ختم شو. هغه واړې راوستي دي، موږ به تلاوت ټول ناست. د چا چې دا مړی د ده نه تپوس کوي، تا ته دا پته دی کوم شي کې لګیا دی او د یو رواج دی. نه قرآن کې شته، نه حدیث کې شته، د الله په دین کې نه. زموږ رواج دی. قاري صاحب محترم موږ ته به دې نه وایي چې دا رواج دی ځکه چې دا هغه ځان له خېټه غوړه ده، هغه ځان له کاروبار روان. هر چې کوم ماشومانان یې راوستي غریبانان، هغه زما او ستا او د فلاني او د علاني بچی دی، غریب دې کیسې نه خبر ونه چې دا شریعت کې شته او که نشته. خو دی به یې کوي سبا، ولې به یې کوي؟ ځکه چې د ولیدي چې دا طریقه داسې روانه ده. نو دا هم هغه زمره کې راځي، رواج دی. قرآن دا د لوستلو کتاب دی، دا د تدبر، د سوچ او د فکر او د عمل کتاب دی. نو دا بدعت دی، دا کار چې دی بدعت دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې به څوک رخصت وکړه نه، نو حدیث کې راغلي دي رسول صلی الله علیه وسلم ورته استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک. زه الله ته سپارم ستا دین، ستا امانتونه، ستا اخرني اعمال. دا خو دعا ده. معنی څه شوه؟ خلاصه د دې دعا چې زه الله ته سوال کوم چې تا وساتي. اوس ګوره شریعت هم مني، عقل هم مني. لکه ته په مسافرۍ راوتې او ابۍ لاس اوچت کړو چې الله دې روغ رمټ واپس راوړه، الله دې کامیاب. دا اوس خبره منلو ده. خو چې اوبې راغلې تا پسې داسې ولي دغه شو، ما ته خو پته نه چې چا ته څه دلیل معلوم وي، هغه به ما ته ووایي. او موږ په مخه په جمعې په خطبو کې اورو وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. دا حدیث کې دي. او لارو کې غوره لار د چا لار ده؟ هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لار ده. نو د رسول صلی الله علیه وسلم لار پرېښوده دا د مسلمان شان نه دی. هر څه کې به موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو. الحمدلله ډېر حده پورې خلک پوه شوي دي او الله دې نور هم موږ پوه کړي.